بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. الحاقة واقع کیدونکی یعنی د قیامت ورځ. ما الحاقة صدا هغه واقع کیدونکی ورځ. وما أدراك ما الحاقة تس پوهیږي چې صدا هغه واقع کیدونکی ورځ. كذب ثمود وعاد بالقارعة د سمود او د عاد قومونو د قیامت ورځ دروغ وګڼله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية نو سمودیان خو په بے حد خوفناک تیز آواز هلاک کړی شو. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية او عادیان په یوه ډیره سخته طوفاني لوخړه تباه کړی شو. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرغا كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله تعالی هغه پرلپسې 8 شپې او 8 ورځې پر هغو مسلط کړو. کته هلته وې نو تا به لیدلي وو چې هغوی هلته داسې چت غورځېدلي دي لکه چې هغوی د خرمو د ونو وراسته تنې وي. فهل ترى لهم من باقية نو آیا اوس د هغو نه څوک تا ته باقي بچ شوی په نظر درځي؟ فجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة او هم دغه ستره ګناه فرعون او د هغه د مخکې خلکو او ویجاړو شوو کلیو وکړه. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. دی ټولو د خپل پروردګار د پیغمبر خبره ونه منله. آخر کې الله تعالی هغوی په ډیره سختۍ سره ونیول. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. کله چې د اوبو طوفان د حده تیر شو نو موږ تاسو په کشتۍ کې سواره کړئ. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. تر څو چې دغه پیښه ستاسو دپاره یو نصیحت او یادګار وګرځو او یاد لرونکي غوږونه یاد ولري. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. بیا کله چې په شپېلۍ کې یو پوکې ووهل شي. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. او ځمکه او غرونه په پورته کولو سره په یو ګزار میده میده کړی شي. فيومئذ وقعت الواقعة. په هغه ورځ به هغه کیدونکې پیښه رامنځته شي. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. په هغه ورځ به اسمان وچ وي او د هغه قوت او استحکام به ویجاړ شي. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فرښتې به د هغه په څنډو باندې وي او 8 فرښتو به په هغه ورځ ستا د پروردګار عرش په خپل ځان باندې بار کړی وي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هغه ورځ به وي چې تاسو وړاندې کړی شئ ستاسو هیڅ راز به هم پټ پرې نه ښودل شي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. په هغه وخت کې چې د چا عملنامه د هغه په ښي لاس کې ورکړی شي هغه به ووایي هی وګورئ ولولئ زما عملنامه.
إني ظننت أني ملاق حسابيه زما خو کامل یقین وو چې ما ته به خپل حساب ورسیږي فهو في غيشة راضية نو هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي في جنة عالية لوړ مقام جنت کې قطوفها دانية چې د هغه د میوو وږي به راښکته وي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية دغه قسم خلکو ته به وویل شي خوند سره خورئ څکئ د خپلو هغو اعمالو په بدل کې چې تاسو په تیرو شوو زمانو په دنیا کې کړي دي وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه او د چا عملنامه چې د هغه په کیڼ لاس کې ورکړی شي هغه به ووایي چې کاش کې زما عملنامه ما ته نه وی راکړی شوی ولم أدر ما حسابيه او ما ته د سره معلومه نه وی چې زما حساب څه دی يا ليتها كانت القاضية کاش چې زما هغه مرګ چې په دنیا کې راغلی و فیصله کوونکې یعنی آخر ته رسېدونکې وی ما أغنى عني ماليا نن زما مال ما ته هیڅ په کار رانغی هلك عني سلطانيا زما ټول حکومت د منځه لاړو خذوه فغلوه حکم به وشي دی ونیسئ او د ده په غاړه کې توک واچوئ ثم الجحيم صلوه بیا یې دوزخ ته ننباسئ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه بیا دی په 80 گزه اوږد زنځیر وتړئ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بشکه د نه په لوی او لوړ الله باندې ایمان لرلو ولا يحض على طعام المسكين او مسکین ته د خوراک ورکولو نه منې کوله فليس له اليوم هاهنا حميم ځکه نن نه دلته د ده څوک غمخور دوست شته ولا طعام إلا من غسلين او نه د زخمونو د نو نه سوا څه خوراک شته لا يأكله إلا الخاطئون چې هغه د ګناهګارو نه سوا ابل څوک نه خوري فلا أقسم بما تبصرون نو زه قسم خورم په هغو شیانو هم چې تاسو یې وینئ وما لا تبصرون او په هغو شیانو هم چې تاسو یې نه وینئ إنه لقول رسول كريم چې بېشکه دا قرآن د یو عزتمند رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم وینا ده وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون د کوم شاعر وینا نه ده افسوس تاسو ډیر کم یقین کوئ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون او نه دا د کوم کاهن وینا ده افسوس تاسو بیخي لږ غور کوئ تنزيل من رب العالمين دا د عالمیانو د پروردگار د خوا نازل شوی دی ولو تقول علينا بعض الأقاويل او که دغه پیغمبر د ځان نه څه خبره جوړه کړې زمونږ لوري ته یې منسوبه کړی وې لأخذنا منه باليمين نو مونږ به
د ښی لاس نیولی وی ثم لقطعنا منه الوتين او د شا رګ بم پرې کړی وی فما منكم من أحد عنه حاجزين بیا به د تاسو نه هیڅوک د دې کار نه زمونږ منې کوونکی نه و وإنه لتذكرة للمتقين په اصل کې دا قرآن د پرهیزګارانو دپاره یو نصیحت دی وإنا لنعلم أن منكم مكذبين او مونږ ښه پوهیږو چې د تاسو نه ځینې کسان د دې حق دروغ ګڼونکي دي وإنه لحسرة على الكافرين بېشکه د داسې کسانو دپاره دا د افسوس سبب دی یعنی د قیامت په ورځ به کافران افسوس کوي چې کاش مونږ دا دروغ نه وی ګڼلی وإنه لحق اليقين او دا قرآن بیخی یقینی حق دی فسبح باسم ربك العظيم نو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د خپل عظیم پروردگار پاکی بیان کا صدق اللہ العظیم اللہ ستر رختیا ویون کے دے